د نبی علیه السلام د ژوند یو واقعه درته وایم، ډېر زیات پند او عبرت پکې پروت دی. عادي بن حاتم الطایی دا یو کافر و. دا د مسلمانېدو واقعه د دې څنګه مسلمان شو، محبوب علیه السلام ورسره څنګه چلند وکړو، د هغې چلند ته موږ او تاسو وګورو، په ژوند کې هغه عملي کړو. ډېر زیات درسونه دي پکې موږ او تاسو ته. نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو په پیغمبرۍ باندې، مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو قسمه قسم فتوحات به یې کول. نبی اسلام به خپله هم غذا کوله او صحابه کرام هم په سریه باندې لېږل. سریه هغې ته وایي چې نبی علیه السلام یو ډله صحابه برابر کړه، وویل چې پلاني ځای باندې حمله وکړئ، هلته لاړ شئ جهاد ته. او غذا به یې دې ته ویل چې نبی اسلام به پکې خپله هم اشتراک وکړو، لکه د بدر، لکه د احد، لکه د خندق، دې ته به یې غذاګانې ویلې چې نبی اسلام به پکې خپله موجود و، دې ته به یې غذا ویله. خو نبی اسلام یو ورځ سریه ولېږله، یوه علاقې ته، د توی علاقه وه. د دې علاقې د مشر نوم چې و عادي بن حاتم الطایی نومېدو. دا یې مشر و او مشهوره قبیله وه. دا قبیله ډېره لویه غټه قبیله وه. خو دا د مسلمانانو د فوج دا لښکرې چې ورولېږلو چې ورشئ دوی ته وایي چې مسلمانان شئ، یا جزیه راکوئ او یا چې دی جنګ ته تیار شئ. کله چې عادي بن حاتم الطایی خبر شو چې مسلمانانو لښکر را روان دی، نو په دغه وخت کې د عادي بن حاتم طایی وتښتېدلو، شام ته لاړو. د خپلې قبیلې د توی قبیلې چې وه په مکه مکرمه کې، دې نه وتښتېدلو او شام ته. کله چې شام ته لاړو، مسلمانانو پرې حمله وکړله، هغې خو ناخبره ول او مشر هم نه ول، نو جنګ استقامت ډېر ونه کړو. بس هغوی په اسانۍ سره تسلیم شول او دې مسلمانانو چې پرې حمله وکړه، په دې جنګ په دوران کې هم ډېر ښه چلند ورسره کولو. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمیل چې سپین ږیري به نه وژنئ، ماشومان به نه وژنئ، ښځې به نه وژنئ، کار به مو صرف د ځوانانو سره وي. ګوره که جنګ مو کوله، د ځوانانو سره جنګ وکړئ. نو ډېر ښایسته چلند یې ورسره وکړو، خلک ترې ډېر زیات متاثره شول. خو که چا جنګ کولو، هغې کې څه خلک ونیول، دا جنګ ته دا لښکر هم په دې خاطر لېږلی نبي علیه السلام چې د مسلمانانو زور او ځیرکتیا دې کفارو ته، دې قبیلې والا ته ښکاره شي. نو څه خلک قیدیان یې کړل دې مسلمانانو او مدینې منورې ته یې بیا ځان سره راوستل، د دې عادي بن حاتم طایی د دې قبیلې نه چې راوستل. نو د دغې عادي بن حاتم طایی خور هم په دې بندیانو کې وه، دا یې مدینې منورې ته راوستله. چې بندیان کله مدینې منورې ته راغلل، نبی علیه السلام خبر شو چې عادي خو تښتېدلی دی او شام ته تللی دی. نبی اسلام ډېر زیات حیران شو چې عادي څنګه وتښتېدو د اسلام نه، اسلام خو یو ډېر د امن دین دی، دا ولې وتښتېدلو او خپل کلیوال او خپله قبیله یوازې تنها پرېښودله. نو ډېر زیات حیران شو، تعجب یې وکړو او خفه شو. او عادي چې کله شام ته لاړو، په شام کې چې په کوم ځای کې اوسېدلو، د هغه ځای خلکو مزه ورنه کړله، خوښې نه شول، زړه یې تنګ و د عادي هلته. واپس اراده یې وکړه چې راځم د خپل پلرني ټاټوبي ته، کوم ځای کې چې مخکې قبیله کې اوسېدلو، هغلته واپس راغی. خپلې قبیلې ته چې راغی، خبر شو چې ستا خور خو هم مسلمانانو په هغه بندیانو په هغه صفونو کې بوتللې ده. نو دی په چورت کې کېناستلو، سوچ کې و چې اوس څه وکړم. د نبي علیه السلام سره ناست او مجلس پکار دی، څه خبرې اترې به وکړو، د سولې یوه لاره به راووځي. نو په دې سوچ کې و. او دغه عادي چې بیا کله مسلمان شو، خپله قصه بیا د مدینې منورې ته د تګ داسې بیانوي و چې ما غوښتل چې زه د نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم، خو په ټوله دنیا کې چې زما بدې راتللو او بد مې ایسېدلو، هغه نبي علیه السلام وایي دا مې ډېر زیات، په ټولو انسانانو کې مې دې بدې راتللو. خو اراده مې دا وکړه، خو کله چې زه خبر شوم چې د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، وایي چې ما ته وحی راځي او دا خو زړه مې ترې بېرته تور شو چې زه نه ورځم، داسې نه چې ما کافر نه کړي، نعوذ بالله. هغه خو له اول نه کافر و چې ما د خپل دین نه وانړوي. نو دغه عادي ځان سره سوچ وکړو چې نه ورځم، زم د هغه قیصر روم ته ورځم، هرقل باچا ته ورځم، و چې د ضمیر د هغې اجازه مې رانه کړه چې هغه ته ولې ورځئ. وایي ځان سره مې ویل راځه دې پیغمبر ته ورشه، خو که حق پیغمبري او خبرې یې سمې وي خو ویې منه، تا ته یې څه، او که پیغمبر حق نه وي نو مې منه، بېرته ترې راځه. خو بس یو اراده مې وکړله، دا عادي وایي، ور روان شوم او د نبي علیه السلام په طرف باندې ورغلم. کله چې مدینې منورې ته ورسېدلم، ټول صحابه کرام موجود دي او چغې وهي چې هله عادي راغی، دا خو مشهور سړی و، د قبیلې مشر و پاچا و. ویله عادي بن حاتم طایی راغی، ټول چغې وهي او خلک ولاړ دي حیران ګوري، تر دې چې زه مسجد نبوي ته ور دننه شوم، ورغلم. د نبي علیه السلام سره
په خوا کې کېناستېدم. نبي علیه الصلاة والسلام راته پاڅېدلو او ډېر زیات په مسکا ګوره کافر دی، د مسلمانانو نه تښتېدلی کس دی، مسلمانانو سره ظلمونه هم کړي دي. او نبي علیه السلام پاڅېده په مسکا په ورین تندي باندې ستړی مه شې ورسره وکړه عادي په خیر علي کېنه. کېناستېد ورسره خبرې وکړې. بیا یې د لاس نه ونیولو، لاس په لاس نبي علیه الصلاة والسلام د کور په طرف باندې روان شو. په لاره کې روان دی د 3 حدیثو سره د 3 قصو سره د عادي او نبي علیه الصلاة والسلام دلته مخ کېږي. یو دا چې نبي علیه الصلاة والسلام سره مزل کوي، د عادي ځان سره دا فکر کوي او دا سوچ کوي چې زما او د دې پیغمبر هېڅ فرق نشته، دا د دې قبیلې او د دې ځای مشر دی او زه هم د خپلې قبیلې پاچا او مشر وم او دیم مثال یو منصب او خلک خبره مني، زما هم خلک خبره مني، خو فرق په لښکر کې ځکه د لښکر زیات دی او زما لښکر کم دی. دی په دې سوچ کې و. خو چې کله څه مزل یې وکړو یوه زنانه ورته نبي علیه الصلاة والسلام د مخ ته راغله او اواز یې ورته وکړو چې یا رسول الله دې خوا راشه زما څه حاجت دی دا راته پوره کړه. نبي وسلم د عادي لاس خوشي کړو او ورغله زنانو ته، هغه څه حاجت یې او خبره یې وه هغه یې پوره کړله، راښه ډېر ساعت ورسره ودرېدو. بیا راغی عادي چې دا کار وکتلو چې دومره لوی اخلاقو خاوند، دا د باچایانو کار نه دی، دا کار چې څوک کوي نو دا د پیغمبرانو کار دی. ډېر زیات حیران او تعجب وکړو. بیا راغی عادي ته یې لاس ورکړو چې څه قدم یې واخیستل. بل سړی ورته راغی، هغه ورته د غریبۍ نه سر ټکولو چې ما سره روپۍ نشته او دا هغه یې بل صحابي ته په ډېر ښایسته اخلاقو نرمۍ سره رخصت کړو او عادي په دې کار باندې حیران شو چې دا کار باچایان نشي کولی. باچایان ته خو ډېره غوسه ورځي چې سره چې میلمه او دی راشي خلل پیدا کړي، نو دا کار چې څوک کوي نو دا پیغمبران کوي. نو هغه یې په ډېره ښایسته طریقې سره رخصت کړو. بل سړی راغی، هغه د غلو نه شکایت کولو چې په لاره کې غله دي، شکماران دي، نو دوی سره څه وکړو؟ هغې ته مې یوه لاره وښودله، هغه هم په ډېر ښایسته اخلاقو سره رخصت کړو. کله چې دا عادي روان دی په دې لاره کې همدا سوچونه کوي چې زه ولې مسلمان شوم؟ دلته خو ټوله بدنامي ده، څوک غریبانان دي، څوک شکماران دي، یاره نه مسلمانېږم ورکې که دا سره کوم حل دی او ما څوک مسلمانولی هم نشي ځکه زه د دوی قبیلې باچا یم او مشر یم، ما سره څوک څه کار درلودلی شي. خو چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام کور مبارک ته رسېږي په کوټه کې چې کیني یو بالغ ایښی د نبي وسلم په کوټه کې، دا یې راواخیستل او د عادي شاته یې کېښودل. عادي د خپل شاته کې د هغه نه کېښودل، وایي نه نه زه یې نه کېدم، خو په ډېر ټینګار نبي وسلم ورته ټینګار وکړو، دی ورته کېښودلو. مسله دا ده ګوره چې کور ته میلمه راځي نو میلمه به عزت کوي، احترام به یې کوي، د هغه شاته به بالغ کېدي. میلمه به هم ګوره چې چا شاته بالغ کېښودل کېدو هغه به هم بیا زور نه کوي. اکثریت تاسو مونږ او تاسو ګورو میلمانه بالغ ورته کېدي، نه 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 کېدم، ته ورته کېدې نه 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 کېدم. دا ښه کار نه دی چې چا درته عزت درکړو هغه عزت یې قبول کړه. علي رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي څوک چې چاته تکیه کېدي بالغ کېدي او دې تکیه نه اخلي، وایي دا خر دی، خر په خپل عزت نه پوهېږي نو دی هم نه پوهېږي. نو څوک چې درته عزت درکوي نو هغه عزت یې قبلوه. که چاته درته بالغ کېښودلو، اوبه یې درکولې، عطر یې درکول، نو تحفه یې بیا قبلوه، هغه عزت یې قبلوه. نبي علیه الصلاة والسلام عادي ته بالغ کېښودل چې عادي شاته بالغ کېده، نو بیا یې قبول کړو. عادي چې شاته بالغ کېښودلو ډېر زیات یو بل ترمنځ خبرې وشوې، بیا یې ورته د اسلام دعوت ورکړو چې عادي راځه مسلمان شه، اسلام قبول کړه او په دې اسلام راوړلو کې ستا خیر دی، کله مسلمان شې نو دې کې ستا خیر دی، راځه مسلمان شه. عادي ورته وایي چې زه څنګه مسلمان شم، زه خو نصراني عیسوي یم، په یو دین باندې یم. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي ته چې په کوم دین یې، دا نصرانیت چې ورته وایي زه ستا نه په هغې باندې ډېر ښه پوهېږم، هغه ماته ډېر ښه معلوم دی. عادي بیا حیران شو چې ته زما په دین باندې ښه پوهېږي، وایي هو زه ښه پوهېږم. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه ځای کې فرمایي چې عادي ته په عیسیت او په نصرانیت کې د رکوسیه په مذهب باندې، او د رکوسیه مذهب په عیسیت کې یو مذهب و چې مجوسیت ته پکې مایلو، د مجوسیت خبرې پکې وې. دا داسې مثال لري لکه مونږ او تاسو چې اروپا ته یا امریکا ته لاړ شو، هغلته یو کافر مونږ ته وایي چې راځه کافر شه، زه ورته یم چې نه نه کافر کېږم. هغه راته وایي ولې؟ زه ورته یم چې زه خو مسلمان یم. هغه کافر بیا ماته وایي چې ته مسلمان یې، خو په مسلمانتوب کې یا حنفي یا شافعي یا مالکي یا حنبلي یو څیز درته ووایي، یعنې دومره ژوره مطالعه ستا په دین کې لري چې دا ستا د مذهبونو نه هم خبري. نبي علیه الصلاة والسلام ورته هغه مذهب هم وښودلو چې ته صرف نصراني نه یې، ته رکوسیه په مذهب باندې. هغه حیران شو چې دلته د رکوسیه مذهب هم معلوم دی، دا څه حساب دی؟
نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو بله بېلګه یو بل خبره مو ورته وکړه چې د زړه نور هم اطمینان شي. ورته ویل چې عادي چې ستاسو په دې نصرانیت کې تاسو د مال غنیمت څلورمه برخه اخلئ که نه اخلئ؟ موږ خو اخلو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا خو ستاسو په شریعت کې په دې نصرانیت کې خو حرام دی که نه، دا ولې اخلئ؟ او هغه ورته ویل چې او دا حراموالی ورسره ویې من ورسره چې او دا حرام دی زموږ په شریعت کې، خو زموږ دا خلک یې بیا هم اخلي. د هغه زړه نور هم اطمینان شو چې او دا خو زمانه په دین کې ډېر زیات مطالعه لري او ډېر زیات پوهه لري، ځکه چې تاسو څوک داسې خبرې کوي خامخا تاسو معلومات کېږي چې زما دین جدا دی او د هغه جدا دی او دلته دومره ډېر معلومات دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دې عادي ته فرمایي چې ای عادي ګوره داسې فکر ونه کړې چې مسلمانان کمزوري دي او دوی بېوزله دي، دوی به څه کوي؟ ته د حرا ښار پېژنې؟ حرا هغه ورته نوم مې اورېدلی دی خو لا ورغلی نه یم. دا په عراق کې یو حرا ښار دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي د حرا ښار نه به یوه ښځه د خپل یو محرم سره به مکې مکرمې ته حج ته راځي. عراق چېرته دی او مکه مکرمه چېرته ده؟ یوازې د یو سړي سره به حج ته راځي خو څوک ورته په کږه سترګه هم نشي کتلی. یعنې داسې امن او ټول ځای کې به امن موجود وي چې نه به غلۍ نه به شکایت هېڅ شی به نه وي. تا که په دا لاره کې سړی ولیدل چې د غلو نه شکایت کولی یا د خلک ولیدل داسې فکر ونه کړي چې دا به ټول عمر وي. داسې وخت به راشي چې د حرا ښار چې په عراق کې دی دا به یوازې یوه ښځه یو خاوند یو محرم سره به مکې مکرمې ته حج ته راځي خو څوک به ورته په کږه سترګه نشي کتلی. او ای عادي بله خبره واوره چې د کسرا دا کومه ماڼۍ چې ده دا به هم فتح کېږي د مسلمانانو په لاس او په هغې کې چې څومره خزانې دا به د الله جل جلاله په لاره کې بیا مصرفېږي. او عادي دا بله درېیمه خبره هم ځان سره نوټ کړه که کله ژوندی وي دا به موږ ګورې چې داسې حد ته به مسلمانان مالداره شي چې خلک به زکات ورکوي، سره او سپین به یې په لارو کې نیولي خو څوک مسکین او غریب به پیدا نه شي چې هغه ترېنه قبول کړي. هر سړی به مالدار وي، مسکین او غریب به ورک شوی چې اوس د هغه خپله مالداري او د سره زر او سپین زر دا زکات چاته ورکړو خلک به دومره ډېر زیات مالداره شي. خو دا عادي په دې چورتونو کې په دې خبرو کې چې په چورت کې او په سوچ کې ناست چې اوس څه وکړم. نو بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې عادي کومه خبره چې ستا ژبه یې د کلمې د لا اله الا الله نه بنده کړې ده ولې کلمه نه وایي؟ نو عادي سره راپورته کوي چې یا رسول الله زه مسلمانېږم چې اسلام داسې ښایسته دین دی زما شرح صدر وشو زما سره روښانه شو زه مسلمانېږم ما ته کلمه ووایه او ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. ټول مسلمانان ډېر زیات خوشحاله شول. بیا عادي خپله فرمایي چې ما دغه درې وړه خبرې د نبي علیه الصلاة والسلام ما ته ثابتې شولې چې د حرا ښار نه ما په خپله باندې وکتل چې یوه ښځه او یو محرم سړی حج ته را روان دي خو څوک ورته په کږه سترګه هم نشي کتلی. داسې یوه زمانه په مسلمانانو باندې راغله. او د کسرا کومه ماڼۍ چې د فارس وایي دې کې په فتح کې ما خپله اشتراک کړی و. عادي فرمایي وایي د دې کله چې فتح کېدل زه په خپله په دې غذا کې موجود وم. او دا درېیمه خبره د نبي علیه الصلاة والسلام چې وایي چې خلک به دومره ډېر زیات مالدار شي چې زکات ورکولو یا د اخیستلو کس به پیدا کېږي نه ټول هر سړی به مالدار وي. و انشاءالله تعالی زما د نبي علیه الصلاة والسلام په خبر باندې یقین دی چې دا وخت به هم راشي. او دا وخت یو ځل په مسلمانانو باندې راغلی چې حتی داسې حد ته مسلمانان رسېدلي چې ټول خلک مالدار ول، غریبانان پکې څوک نه ول. بیا په مسلمانانو باندې غربت غالب شو. یو ځل به بیا حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام راشي او دجال ختم شي او بیا امام مهدي ورسره بیا په مسلمانانو باندې هغه فراخي بیا راځي. مسلمانانو بیا داسې حد ته مالدار رسېږي چې د زکات اخیستلو څوک به نه وي، هر سړی به بیا مالدار وي او کفر به بیا شکست خوري. د دې واقعې او د دې قصې نه موږ او تاسو ته دا عبرت او دا سبق حاصلېږي چې هر کار ګوره په سختۍ نه کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام د عادي سره څومره ښایسته چلند وکړو لکه د یو ملګري په څېر، نه چې ته اوس کافر یې او تا ټول عمر خلک وژلي دي زه به تا سره ګورم، نه، آرام لاس په لاس په کوڅه کې روان دي په خندا سره په اطمینان سره په یو منطق سره هغه ته دعوت ورکړو هغه مسلمان کړو.